بیا چېرته روان یې؟ پاتې ځه چېرې چې ځمه دا وګورې نو دا زه تا ته کدو کریله ښکارم چې ته به هر چېرته ځې او زه به غږ نه کومه. ما پلار نه اجازه اخیستې د کلي ځوانان ما ته پیغورونه راکوي، ما ته پلار ته یې نه ورکوي. پوه شوې که نه؟ ته که اجازه مخلې نو له ما نه به یې اخلې. وایي خدای د څه شي پیغورونه ما خو داسې کوم بد کار نه دی کړی چې تا د پیغورونه څوک درکړي. د کلي ځوانان وایي چې د بهادر خور له کوره یوازې یوازې وځي او د خپل کوژدن سره ګوري، د خپل کوژدن سره. څه بېګانه سره خو نه ګورم، خپل کوژدن سره ګورم. چپ شه، ولې ته نه پوهېږې مخکې له واده نه نجلۍ او هلک بیرون نشي ګرځېدلی؟ راځه ته به راسره لاړ شه. څه خبره ده والکه؟ څنګه به د ګلالۍ باندې داسې سور شین کېږي؟ خیرات خو ده؟ پرېږده دادا، دا نجلۍ تا د موږ په سر راکېنولې ده، همیش بې اجازې ده بیرون وتلي. ای کم سیوا ده، دا کومه داسې نالوستې نجلۍ نه ده چې موږ ورته لارښوونه وکړو چې دا ښه دی او که دا بد دی. دې پوهنتون لوستی، پوهنتون دا ښه پوهېږي چې کوم ښه دی او کوم بد دی. خبره دې سمه ده دادا، خو خلک بیرون خبرې کوي، هغه به څنګه کوو؟ ای زویه، که چیرې تم ورسره ولاړ شي بیا به هم خلک خبرې کوي او بیا یې به چې په لور باندې اعتبار نشته اوس پیراداران ورسره ګرځوي.